السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوشحال به وي او د روژې ورځې به مو هم تاسو باندې ډېر په خوښۍ په خوشحالۍ تېری شي. نو ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته یادونه کړې وه صرف غرونه ځایونه مې تاسو ته ښودلي وو. نو دا کوم ځای و؟ د منیکو کوم ځای و؟ او د منیکو ته راغلې یم. نو ومې غوښتله چې شادیانو سره لږ خبرې اترې وکړم. انسانان خو ډېر کم پیدا کېږي دلته دې ټایم کې دې وخت کې. نو ما غوښتل چې شادیانو سره خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه ډېره زیاته یېرېږم. نو دا وګوره چې بدې بدې راته مه ګوره. وای خدایا خیر کړي. نه زه دې نه یېرېږم، دې نه یېرېږم چې ما به وخوري. که ما وخوري څه مسله نشته ده. زه په دې یېرېږم چې داسې پرت نه کړي که نه. زمونږ یو پیشو وه نو لکه شوکارې لګولې، زما لاس یې خو کړی و، هغه داغ چاپ اوسه پورې شته ده. نو همدې په خاطر نه غواړم چې مخ مې شوکارې شي، لاس مې شوکارې شي په همدې وجه. نو ګرانو کتونکو زه راغلې یم د منیکو ته. نو ستاسو ځای خالي ده. نو غواړم چې دغه ځایونه هم تاسو ته وښایم چې سره کوم یو ځای ده. نو پاکستان دی. نو پاکستان کې هم ډېر ښکلي ځایونه دي د چکر لپاره. که سړی ته استفاده وکړي او راشي چکر ته نو ښه وي. او که داسې ما په شانتې کور کې کښېني دا به ډېر خراب کار وشي. ولې چې دومره وخت کې زه لکه یوازې وم، لکه فیملی افغانستان کې وه. خو شکر الحمدلله مورجانه مې راغلې ده پاکستان کې ما سره ده. خو هغه ټایم بیا چکر ته د انسان زړه نه کوي که نه چې یوازې چېرته لاړ شي. خوشبختانه وایم چې اوس فیملی را سره ده، خوشحاله یم. نو دوستانو تاسو ما سره پاتې شئ دا چې زه نور څه کوم او چېرته ځم. هلته ما یو څه ولیدله دوستانو، اسپ ورته وایي که نه، چې زما ډېر زیات خوښېږي او ډارېږم هم ترېنه. نو تاسو کمرمین صاحب خواته ونیسئ. اسپ ګوره خلک اسپ سواري کوي داسې وایي که نه. او بلکل نو دا د یو فیملی هم راځي. فکر کوم چې دلته روژه ماتي ته راځي. ځینې کورنۍ شته دي، ځینې فیملی چې راځي خوشګذراني کوي، ژوند نه خوند اخلي. نو ما هم نن وغوښتله چې فیملی سره راشم دغلته. نو شکر خوشبختانه چې یوازې نه یم دوستانو. نو تاسو ما سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ، تر اخري شېبو پورې زما چینل وګورئ. ښه ګران دوستانو لکه څنګه چې ما یادونه کړې وه چې دغلته اسپ هم شته دي او لکه زما ډېر زیات خوښېږي اسپ او ډېر زیات یېرېږم هم ترېنه. نو زه اسپ باندې کېناستېدم خو لکه فکر نه کوم چې زه دا وکولی شم چې خواته لاړ شي. که خواته لاړ نو بس زما کاته ختمه ده. ولې چې ډېر زیات یېرېږم. استغفرالله نه پوهېږم. دا څیزونه زما خوښ دي خو لکه بیا ډېر زیات یېرېږم. نو زه اوس دا وایم که نه چې دا بیچاره دی. خدای توبه دوستانو هر څه یو جرأت غواړي که نه، چې زه په دې څیزونو کې لږ شانتې کم جرأته یم خو غواړم چې جرأت مې زیات شي پکې. نو اوس نه غواړم چې اسپ حرکت وکړي لاړ شي بس دغومره بسنه کوي. دغومره جرأت مې وازمویلی چې دغومره جرأت لرم، دې نه زیات جرأت نه لرم. دوستانو تاسو ما سره پاتې شئ او چېرته لاړ نه شئ. دا ځای ته چې راځئ که نه د زړه زور مو به کېږي، حوصله ختمېږي او بیا چې روژه وي او څه وي معده خالي وي نو بیا ډېر زیات زور غواړي. زه به یو څو دقیقې دغلته کښېنم نور نه شم تللی او ډېر زیات لاره مزل مې وکړل هېڅ نه رسېږم. نو هلته خلک هم شته دي خو شادیانو سره لوبې کوي. نو زه شادیان نه یېرېږم. نو کاش چې مې ورته ما کیلې راوړې وای بیا به ما سره هم لوبې کولې. خو ما ورته چای مې دي راوړي، خاورې به ما سره لوبې وکړي. دوستانو راځئ چې لاړ شو شادیانو څخه. هلته نور خلک هم شته دي او شادیانو سره لوبې کوي. نو دا روژه کې هسې سړی داسې بې حوصلې هم وي. نو شیما ورته وایي چې ورته وایي شیما نه وي د لاسونو خو کې که نه چې ډېر زیات مزل وکړي یا جنګونه وکړي. جنګونه خیر خو یو نیم کوي خو زه ډېره ښه جن یم، بلکل جنګ نه کوم. جنګ بلکل نه کوم. او روژه کې جنګ کول ښه کار نه دی. باید حوصله موږ او تاسو نه بایلو. هر انسان روژه وي که نه. ښه موضوع مې ذهن ته راغی. نو ځینې وي که نه چې داسې به نخرې در باندې کوي، داسې غصې به در باندې کوي که نه چې ته به وایي چې هغه شپږ روژې یو ځای نیولې دي او موږ روژه نه لرو. لکه ځان مې تاسو ته یو مثال در کوم. هر انسان روژه کې هېڅکله هم خپل حوصله خپل همت د لاسه مه ورکوئ
او هغه ورونو ته زه دا هیله ترېنه لرم چې کله کور ته راځئ په خپل ښځه باندې په خپل خور باندې په خپل مور باندې هېڅکله هم چغې مه وهئ، هېڅکله هم ورته غوسې مه کوئ، ولې چې هغوی هم روژه وي، تاسو هم روژه استئ. یوازې دا په دې معنی چې یوازې تاسو روژه نیولې ده. او دوستانو دې خوا ته چې ګورئ شادیانې دي، شادیانې خدایه توبه توبه نو چې دلته ماشومان هم ورسره لوبې کوي. څومره یو مهربانه پلار ده، څومره یو زړه سواندې پلار ده چې خپل بچي په دې حقه روژه کې راوستې او پارک ته لکه چکر ته که نه او ماشومانو سره هغه لوبې کوي. دا شادیانې سادو استغفرالله دا وایي چې څه کې او خوراک دې ماته نه دي راوړي او ته څه کې چې ما چېړې او دا څومره قندولکې دي دا به ماته نه راځي. راشه راشه اوه خدایه دا څومره کوچني ده خدایه. زما داسې څیزونه سره پیشو سپی شادي دا مې ډېر زیات خوښ دي. هغه غټ مورې ده که نه هغه به یې مور وي نو ما ورته کیلې نه دي راوړي خاورې به راسره خبرې وکړي ملاقه چې خبرې راسره وکړي نو دلته هم نه میلاویږي چې دلته ورته واخلو. خو زه خیر په هر صورت تجربه شوه چې بل ځلې راغلم یو ښکلی دومره یو کارتن به ترې ډک کړو را به وړو. ښه لکه جوار هم خورې؟ ښه زمونږ دوست وایي چې جوار هم خورې خو ما ته پته نشته چې شادوګان چی خوري نو دومره خبر یم چې کیلې خوري. بلې چې یو څه هم ول دوستانو چې یادونه وکړم وایي که شادو ته یا شادي ته وایي که الماس هم واخلي وایي هغه خرڅوي او بیا کیلې اخلي. وایي هر انسان ته د هغې په مطابق هغې ته قدر ورکوئ او هغه ته عزت ورکوئ. لکه شادي مې ولیدله هغه خبره رایاده شوه که نه او ډېر ښکلې خبرې هم کړې چې چا هم کړې. وایي که شادي ته تاسو د الماسو یا د سره زر هم یو څه واخلئ هغه خرڅوي او ځان ته پرې کیلې اخلئ نو د هر چا په مطابق ورته قدر ورکړئ عزت ورکړئ. نو دومره ورته قدر مه ورکوئ چې هغه خپل هر څه هیر کړي او داسې فکر وکړي چې تاسو ورته اړتیا لرئ یا تاسو ورته چاپلوسي کوئ همداسې وایي که نه. نو دوستانو یو نیم موضوع مې پکې یادونه وکړله نو تاسو ما سره پاتې شئ. اخوا ته ځم صبر چې دغه انکل یا کاکا څه خرڅوي ښه هغې نه به پوښتنه وکړو خدای دې وکړي چې پښتو یادوي. نو اردو ډیره زیاده مشکل ہے بہت مشکل ہے یار. میں اردو سمجھ نہیں آتی میں پشتو آتی اردو تھوڑا آتی نو تاسو ما سره پاتې شئ. ښه ګرانو کتونکو لکه څنګه چې ما یادونه وکړله چې دلته یو کاکا ولاړ دی او دا پوقانې دي دا زه نه پوهېږم چې شی کوي او ټوپک یې ورپسې اخیستی د خلکو مرغو پسې ټوپکې اخلي نو ښکار کوي او کاکا هغه پسې پوقانو پسې اخیستی دی. دا نه پوهېږم چې شی کوي او شی نه کوي دا باید ووایي چې دا ښه صحیح ده. تاسو وګورئ دوستانو چې د ده نوم شی ماته نه راځي خو زه خیر نو تاسو وګورئ چې زه څومره استعداد لرم. کیمرامین صاحب هغلته ودرېږه اول ما لږ پکې ونیوه چې اوس هغلته ونیسه چې زه صحیح داسې ونیسم کاکا داسې कि मैं टिक करूँ ठीक है ओके बेटा वी पेन और बैलून तीनों लाइन करें इसके अंदर देखिए इस लाइन में देखिए इस लाइन में देखेंगे बच्चे इसके अंदर देखेंगे फिर लगेगा फेस थोड़ा इधर करें अपना ऐसे हाँ واو واو څومره ښه دوستانو بیا ونه وایي چې استعداد نه لري ښه واو دوا بشکل آفرینم تشکر دوستان. اوه نه اون شده ना की गिदा वाली दो ना कि बस ही बोला जी सब लेफ्ट आई बेटा क्लोज करें लेफ्ट ना लेफ्ट आई क्लोज करें क्लोज योर लेफ्ट ना 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 ऐसे हाँ वही जो उस तरह का दिपटा वो नहीं सा वाओ बस रुजा उसे नहीं څومره ښه زبردست لے لو ګوره اردو مې یاده کړې ماشاءالله څومره با استعداده جلۍ یم ماشاءالله وګورئ اردو مې یاده کړې ده خو هسې ویم چې اردو نه راځي. ښه ګران
دوستانو بل اخره چې د من کور ته ورسېدم کنه دومره اوچت ځای ده او څنګه چې تاسو تیر پروګرام لیدلی و کنه هغه هم دغه شانتې ما ورته ویلې چې اسلام آباد هر ګوټ ترې ښکاري نو دا ځای هم دغه شانتې یو ځای ده چې ټول اسلام آباد ترې ښکاري ډېر یو ښکلی فضا او ښکلي ځایونه دي ګوره خلک راغلي دي خپل فیملي سره خپل کورنۍ سره لکه ژوند نه دغه شانتې خوند واخلئ تاسو هم که تاسو خپل کورنۍ سره یاست نو دغه فرصت د لاسه مه ورکوئ که هر چیرته یاست نو خپل کورنۍ سره اوسئ نو هر څیز ژوند کې پیدا کیږي خو باور وکوئ چې کورنۍ هیڅکله هم ژوند کې نه پیدا کیږي چې څومره هم تاسو کولی شئ خپل کورنۍ ته ارزښت ډېر ورکوئ خپل کورنۍ ته وخت ډېر ورکوئ خپل کورنۍ ته احترام ډېر ورکوئ ولې چې د ځینو خلکو دوستي اسې وي خو کورنۍ مینه رښتینې وي لکه څنګه دغه یو فیملي ده که نه تاسو لږ واړوئ کیمره ورته داسې سیټ ونیسئ نو یو کورنۍ ده او پلار یې ورسره ده مور یې ورسره ده او دوه لورګانې دي یعنې ما ته یو ډېر ښه احساس زړه کې پیدا شو چې هر پلار دې یعنې دغه شانته مهربانه اوسي هر مور دې دغه شانته مهربانه اوسي ماشاءالله زما مورجانه هم ډېره مهربانه ده ګوره نن ما سره راغلې ده خو نه کېږي چې زه ویډیو کې تاسو ته ښکاره کړم نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ولاګ چې ما تاسو ته وړاندې کړله یا هم برنامه نو امید ساتم چې دغه ولاګ به ستاسو ډېر خوښ شوی وي تر بل ولاګ پورې تاسو ټول په لرې سپارم هر چېرته چې یاستئ ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ ما ته اجازت راکړئ دوستانو نور شیما حوصله ختم شو ولې چې روژه مې وه او دومره پاس راغلم غر ته ختلې یم ځینې وایي که نه وایي دا کس لیونی شوی دی سبا به غر ته خیچي که نه نو زه خو لیونی شوې لا نه یم ماشاءالله په سد یم او هوښیاره یم خو بیا هم غر ته راغلم نو زموږ کیمرمین پته نشته ولې همدا ماته وایي چې خدای پاماني واخله او چې په زړه مې څه چل کېږي ستا خبرې نشم برداشتولی یعنې زما خبرې دومره ستړي کوونکي دي چې ته یې نشي برداشتولی خیر دی یو څو نور دوستان شته دي چې زما خبرو ورته ډېر خوند ورکوي که نه دوستانو شاباس نو تاسو ماته دا وایي چې زما خبرې تاسو باندې خلک کبتلی شي نو دوستانو هر چېرته چې یاستئ ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ او ښه روژه تاسو ته غواړم الله مو مل شه همیشه مو په دعاګانو کې یاد ساتئ